د افغانستان د شاهي رژیم د وروستي پاچا له واکمنۍ راوروسته د لغمان بادپخ ولسوالۍ ته د ورغلې لارې ډېره برخه لا په هماغه زاړه حالات پاتې د مهترلام له مرکز تر بادپخ 40 کیلومتره سړک دی خو موټر له 2 ساعتونو مخکې نشي رسیدی او پکې ناز خلک له لاداباده وباسي د ژمي په سړه هوا او د باران پر مهال ډېر کله پر دې لار تګ د سر خطر هم پیښولی شي د لارې کنډو کپر دوړې غونډۍ او د غرونو په منځ کې تللې لار خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي نو داسې دا سړک به درته ښکاري او کته به پرې راغلي یاستئ تقریبا دا سړک موږ غواړو په کرتو هم دغه عریضې کړي دي غوښتنې هم کړي دي د اسلامي امارت نه مننه کوو اقلا یو څه کارونه یې کړي داسې نه وایي چې نه دي شوي پلچکونه یې جوړ کړه خو دې موږ بیا هم هغه نه ده ضرورت نه ده راپه سوی دغه سړک باندې خو راغلي یاست یوه همدا موضوع خو د موږ د سړک ده لارې هم خراب دي سړکونه هم خراب دي فقط داسې نیم ساعت باران نه شي نور زموږ لاره قطع ده مرکز سره دغه مخکې ورځو کې هم قطع اوس بیا ولسونه پسې ووتل یو څه همکاري وکوله لږ لږ سره دا لارې جوړه کړلې د اسلامي امارت له راتګ وروسته که څه هم د دې سړک د پلچکونو او د ځینو برخو بیا رغونه شوې خو د خلکو ستونزې نشي حلوی په همدې سړک د موټرو دغه کاروان د ولایت د اقتصاد رئیس په مشرۍ د ولسوالۍ مرکز ته روان دی تر څو د خلکو ستونزې له نږدې واوري او اساسي حل لارې ورته وګوري خو خلک بیا هم د سړک د اساسي جوړېدو غوښتنه کوي ولسوال وایي بادپخ غریزه ولسوالۍ ده د تیرې ادارې پر مهال ورته ډېر خدمت نه دی شوی خلک یې هره برخه کې خدمت ته اړتیا لري د اوبو مشکلات ډېر زیات دي سړک چې کوم ده دوی د اوړي کې بیا څه ګزاره کېږي خو ژمي کې بالکل تګ راتګ نه پرې کېږي زراعت باره کې نه کوم موضوع وښایي چې موږ تاسو کوم زیات کړو ټول کارونه ډېر کمزوري موږ په هره موضوع کې دوی بس کار وسي بل لور ته ولایتي مسؤلین وایي چې بادپخ ته یې پاملرنه ډېره ده او په نږدې راتلونکي کې به یې د سړک ترڅنګ د برېښنا اوبو او روغتیا برخه کې شته ستونزې حل کړي نو ولسوالۍ ته راغلو دلته قومونو سره مجلس وکړو ولسوال صاحب سره مجلس وکړو هغه غوښتنې چې قومونه درلوده نو په هغه باندې موږ بحث وکړو او مؤسساتو موږ ته دا اطمینان راکړه چې انشاءالله آینده دپاره به په دغه برخو کې دوی د ولس سره او قوم سره پوره همکاري کوي